بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. اول خو تاسو ته د اختر ډېر مبارک شي. چرته چې وایي ښاد و آباد اوسئ. وړوکی کوچنی اختر دی. یقینا چې د اختر باندې که یو طرف ته ډېر موږ کتل روژې هم داسې تېرې شوې ډېر په هغه باندې خو الله تعالی دې خصوصي رحم وکړي او د اختر د برکت او د خوشحالو د وجې موږ باندې هم الله تعالی رحم وکړي. اول خبره خو به دا کوو چې نوتسیار لخوا اخرکار شپې نوخته ډېر نوخته ټایم و چې خبر راغله ډېر تفصیلي یو لمبه چوړه سټوري که تاسو سره د دې کې شیر هم کوم نو پوره یو تفصیلي هغه راغلی دی چا کې یو خو اهم خبر پکې هغو ملګرو دپاره هم دی چې کوم نوتسیار کیسونو لپاره په منتظر دي چې هغې هم لږ خبر شي او څه هغې د ټول سچویشن بیان کړی دی د افغان مهاجرینو په حوالې سره او بیا کم اړیکې یا څه صورتحال دی په هغه باندې وضاحت یو پیش کړی دی او څه اپیلونه درخواستونه پکې کړي دي هغه تاسو سره کومه. بل د پاک افغان یعنی پاکستان او افغانستان ترمنځ کم اړیکې دي کم صورتحال دی هغه باندې باقاعده هغه هم د اختر شپې باندې باقاعده هاټ لاین ورته ویلی شي چې هغه باندې رابطې شوي دي او دواړو ترمنځ اتفاق راغلی دی او د خاص کر د ترهګرو خلاف یا ټي ټي پي خلاف چې کوم افغان حکومت دی هغه هم رضامندي اظهار کړی دی او داسې معلومیږي چې مشترکه یو اپریشن دپاره چې کوم فورسز تیار کړی شي او دواړه یو ملکونه یو ځای باندې د دو خلاف کا افغانستان کی پاکستان کی هغو خلاف یا باونډریز بنوي هغو خلاف عملیات شروع کی او په دې باندې ډېر خوشاین خبره داسې ده چې دواړه چې کله رضامند شي نو اتفاق راشي په دغه ټول نه غټه شخړه چې کومه دغه پاکستان او افغانستان ترمنځ همدغه ده چې هلته نه چې کوم دهشتګرد راځي یا کوم ترهګر راځي دلته کې ورانکاري کوي هغو خلاف افغانستان ورسره کومک نه کوو. نو اوس دغه خبره یقینا چې دې سره به زه سټارټ هم دینه واخلم بیا به راځم د انوسیار په کیسه باندې. اوس په دې حوالې سره چې کومه کمیټي باقاعده توګه افغانستان حکومت هم جوړه کړې ده او پاکستان هم اوس دغه اختر تېرېدو یعنی د دوه ورځو پس په دې باندې صورتحال واضح شي هفته کې دننه به دغه اجلاس کیږي غونډه به کیږي مذاکرات به کیږي او ښه خبر راتلونکي سره دې باندې اثرات کم غورځېږي د کم پالیسي ده یا د افغان پالیسي ده نور د هغه باندې هم خبره کومه خو صورتحال چې کم دی وخت کې دی خاص کر پاکستان کې تاسو ګورئ چې روزانه د مکې او دغه ترهګرۍ پیښې او ورسره عملیات هم روان دي چې هغه هم ځایونه کیږي نو دغه صورتحال باندې کابو راوستلو سره که دغه اتفاق راغلل او صحیح جوینټ یعنې مشترکه عمل وټاکل افغانستان سره اړیکې ښې کېدی شي او دغه حکومتونو اړیکې سره بیا د چې کوم دلته کې د افغان پالیسي جوړه شوې ده نو هغه کې کوم ذرایعو څخه خبرې شوي دي هغه کې د نرمي قوي امکان دی. ذرایع نه علاوه هم که تاسو لیدلي په خیبر نیوز باندې هم ټي وي چینل باندې هم وفاقي منسټر د سفران د افغانو کډوالو دغه ټول سچویشن باندې چې کوم امیر مقام سره مرکه شوي وه بیا هغه نه علاوه موږ ورسره خبرې اترې تاسو سره ټولې واضح کړي وي همداسې پرایویټ ګپ شپ هم لګېدلی چې هغه شانتې هغه نشته چې څرنګه تاسو ګورئ ایک دن باقي اور اوس ټایم ختم اور بس اوس اپریشن شروع او پکړ دکړ او دغه کیسې ظلم زیاتې دغه شانتې کیسې به نوي ډېر نرمي طریقې سره به دا پالیسي ځي او پولیس ته هم هدایت کړي شوي دي خو میوي چې دغه کم مذاکرات دي دغه نه اوس قوي امکان دا ظاهریږي چې د سره د پالیسي کې نرمي امکان دی او اوس چې کوم خبرې شوي وي په همدې باندې چې که چیرې افغانستان په دې حوالې سره صحیح توګه باندې په لاین باندې راغله او دغه ښکاري هم داسې چې ولې چې هغه طرف نه کمیټي جوړه شوه نو ظاهره خبره ده چې دغه اوس مذاکرات په ډېر ښې طریقې سره ځي نو دغه ځي کې امکان اوس دا ظاهریږي چې دغه پالیسي کې هم نرمي راشي او نوی صالح احمد وټاکي او په دې حوالې سره یقینا چې هفته نیمه کې به تاسو ته خبر راځي خو فلحال اوس تاسو ګورئ چې وخت ختم شوی دی د ای سی سی کارډ یا د غیر قانوني افغانو لپاره نو هغه باندې به اوس ګورو خو دا امکان دی چې هغه شانتې عملیات به نه کېږي خو بیا هم قطعی به شي چې اوس
دې څه اختیاروي. خو بل طرف ته UNHCR بېګا ډېر غټ سټیټمنټ راغلی دی. اوس که زه تاسو سره شیر کوم نو ډېر لمبه چوړه هغه دی، خو زه تاسو سره کې تاسو مطابق چې کوم چیز چې دا خبرې دي هغه کوم. یو خو هغو اختر په موقع باندې اختر مبارکۍ او بیا یو سټیټمنټ جاری کړی دی چې دې صورتحال ته چې کوم موجوده صورتحال دی هغه 2023 ذکر هم کړی دی چې هغه ټایم کې افغانانو ته ډېر مشکلات راپېښ شوي دي پاکستان دغې پالیسي له وجې. خو بل طرف ته پاکستان ډېر زیات ستاینه کړې ده او ډېر زیات شکریه یې ادا کړې ده چې بغیر د هغو اګریمنټ ساین کولو یا د بغیر چې کوم دا کې خاص کر ملکونه چې کوم کوي UNHCR سره وي د کډوالو په حوالې سره هغه په حوالې سره چې یو ملکونو خپله کې اګریمنټ وي هغه کې پاکستان شته هم نه، خو هغه باوجود پاکستان افغانستان سره هغو چې کوم هغه یاد کړی دی چې 50 کاله هغو چې کوم خدمات ادا کړي دي هغه ډېر ستاینه کړې ده. ورسره د UNHCR خپل وضاحت هم پیش کړی دی چې پاکستان ته پکار ده چې دې وخت کې اپیل یې ورته کړی دی چې هغه دغه کې نور هم نرمي پیدا وکړي او لږ نور هم خواله پیدا وکړي. او UNHCR کې لکه نور خو ډېر تفصیلي ورکې لیکلی دی، خو زه تاسو سره چې د خبره کوم بیا د راځي هغه ملګرو ته چې کم ملګري خاص کر د UNHCR کیسونه ورسره دي او کیسونو کې ویې چې موږ ټایم ولګېده ډېر هغه شو. نو UNHCR په هغه باندې هم وضاحت کړی دی. UNHCR په نړیوالي ادارو نړیوالي ملکونو باندې غږ کړی دی چې څومره ملکونه دي امبیسیز دي هغو ته هم دغه لار دی او ورته ریکویسټ یې کړی درخواست یې کړی دی. UNHCR خپل ځان هغه دا ثابت کړی چې موږ خپل کیسونه ټول کمپلیټ کړي دي، خو چونکې د ملکونو له وجې لکه چې کوم ملکونو سره دغه استولي دي کیسونه په هغه کې هغو نه وساره ده او دغه وضاحت کړی چې موږ په زرګو کسان چې کوم لیږلي دي او خو بعد کې چې کوم دا زیره خو نه ده کړي، خو زه تاسو ته زیروم چې د ټرمپ انتظامیه راتلو سره یا د ټرمپ په الیکشن نه پس یا الیکشن د خورېدو ګنګسو سره چې را ټرمپ په راځي نو هغه وجې نه دا شی ډیلي ټیکسس ته لاړو نو بیا چې ټرمپ انتظامیه راغلي ده نو هغه وجې نه هم د ملکونو پالیسي چې کومه ده هغه چینج شوې ده. یو خو که تاسو لیدلي چې امریکا کې هم دغه شانتې عملیات روان دي چې که چا ګرین کارډ وي هغه هم کینسل کول روان دي. په دې وخت کې پاکستانیان هم په زرګو تعداد باندې طالب علمانو ته ډېر غټ مشکلات دي چې هغو ته آلریډي اطلاعګانې شوي دي او دغه شانتې نور هغو طریقې وطن چې کوم هغه ځای کې دي یا هغه ځای کې پناهګزین دي هغه دي او خلاف کریک ډاون شروع کړی دی. ورسره لکه د ګرین کارډ ختم کېدو نو بل 25,000 چې کوم هغه مطالبه وه هغه نه هم په شا شوي یا ویسار شوي دي. نو په دې خبره باندې UNHCR وضاحت کړی دی چې موږ چې کوم ملکونه دي او ټولو ملکونو ته خواست کوو چې دغه دې وخت کې چې کوم د UNHCR سره کیسونه دي د چا فاینل شوي دي نو هغه وله د زر تر زره هغې بندوبست وکړي چې مونږ هغه ته لکه بندوبست مونږ کړی دی لکه هغه کوم خرچه یا پیسې یا د ټکټ وي هر څه مونږ کړي دي، خو هغې د اجازت ورکړي چې هغه که فرانس سره کنیډې سره یوروپیا سیسټم ته وي یا کنیډې طرف ته وي یا امریکا وي بل طرف ته هغو ټولو ته دا خواست کړی دی چې زر تر زره د موږ ته هغه راکړي لار راکړي چې د میاشت دوه کې موږ دا ټول پروسس مکمل کړو چې کوم دلته کې د افغان کیسونه دي. پیور کارډ ACC کارډ باندې هم خبره کړې ده، خو فلحال په دې حوالې سره تاسو ته زه وایم چې هغه ملګري چې کوم اکثر میسیجونو کې ماته وایي چې UNHCR لخوا څه غرض خو اوس بقاعده توګه لکه دا سرکاري سټیټمنټ دی لکه یو ادارې طرف نه سټیټمنټ دی او وضاحت یې کړی دی. په دغه کې اوس دا ښکارېږي چې UNHCR خپل زور لګولی دی، خو نور امبیسیز یا ملکونه چې کوم دي هغو دا کیسه ویساره کړي ده، نور پناهګزین یا چې کوم اسایلمز کیسز وي هغې لکه ویسار کړي دي. نو میبي چې اوس دغې واقعې سره دغې سره دغه کیسونه هم تیزوالی راشي او د UNHCR غږ یا د کوشش چې کوم دی په کار راشي. بل طرف ته UNHCR د پیور کارډ په ACC کارډ په حوالې سره پاکستان ته خواست کړی دی چې مونږ مخکې هم کومک کړی دی، کوشش کوو چې تاسو کم نمونه بغیر د هغه نه په لکونو افغانانو خدمت کړی دی چې تاسو په اګریمنټ کې هم نه وي لکه کوم دی افغانستان سره ستاسو اړیکې دي هغه دي
نو په دې صورتحال باندې هغه ریکویسټ کړی دی چې په دې باندې د هم نظر ثاني وکړی شي او په دا یو ښه طریقې سره کړی دی. نو په دغه حوالې سره که تاسو وګورئ نو سیار هم نړیوالې ادارو ته یا نورو ملکونو ته هم خواست کړی دی او پاکستان ته هم کړی دی او دویم طرف ته چې کوم مذاکرات دي الله دې وکړي چې دا کامیاب شي افغانستان سره دا اړیکې ښې شي. نو نن د اختر ورځ وه نو ما ټیم وبسلو ما یې تاسو سره مخاطب شمه او دا خاص خبرونه او لږ ښه توقعات دي. نو الله دې وکړي چې د اختر دغه بختورې ورځې منې الله تعالی دې موږ دعاګانې قبولې کړي او تاسو هم چې دغه مشکلات نه وځئ. نو دا موږ تاسو سره خاص خبرونه کولو انشاءالله چې بیا خاص خبرونه راځي تاسو سره به شیر کوم. دې وخت کې زه هم په چوټۍ یم کلي ته راغلی یم چې واپس لاړ شو بیا به کوشش په دا وي چې خاص خبرونه راځي تاسو سره اول شیر کوو. مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.